بله یو خبره تو کومه دا ډېره فایدهمنه یو طریقه هغه یعنی انفع العلاج چې ورته زه ووایم ډېر فایدهمن علاج د بدنظرۍ هغه دا چې ځوانان ودونه وکړي او جنکۍ هغه واده کړی شي او حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کې د صحیح بخاري کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مشهور حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج تاسو کې څوک د واده طاقت لري نو څه دې وکړي واده دې وکړي که نه په خپلو خپو به ودرېږي پرېږدئ دا قیسې چې په خپو به ودرېږم په خپو ودرېده نور څه ته وایي په خپو ودرېده دغې نه دا موږ چې به ودرېږو خو دا خبرې کول چې په خپو به ودرېږم او دا کله چې ته ګوره چې اوبو ته د لرې نه ګورې یېرېږې به ور ودانګه یو لار به راوځي که ته د اول نه دا حسابونه کې چې دا به څنګه او چې دا به ښځه او چې دا به پلار او بیا ډوډۍ او بیا بچي او بیا نوسي لا واده یې کړی نه دی خبره د نوسو ده چې هغوی له به کور کې کوم ځای جوړو او بچو لږ صبر وکړه ته ګوره دا لا پته نه لګي چې ستا به بچي که نه به یو که رالو الله به هغوی له رزق ورکړي ته خو واده وکړه که نه او ځکه قرآن کې سورة النور کې الله دا خبره کړې ده ګوره چې ستاسو چې کوم کشران دي الله هغوی له ودونه وکړي سورة النور کې الله دا خبره کړې او که څوک پکې غریب وي الله به یې مالداره کړي ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه وی چې څوک د واده نه علاوه بل څه کې مالداري لټوي نو دی د الله په خبره پوه شوی دی معنی دی چې د واده سره سړی مالداره کېږي او که موږ نظر واچو ټول به د خپل ژوند باندې کومو چې ودونه کړي دي زموږ د ژوند اصل قیصه او د رزق پراختیا ګوره د واده نه بعد روانه شوې ده که نه د واده نه مخکې څه و پلار ته به مې ته یو څو راکړه کله به ورور ته کله کاکا ته کله ماما ته د هغې نه بعد چې کله واده وشو بیا ترتیب روان شو هر سړي له الله رزق ورکوي دې ښځې له دې بچو له نو دې قصې موږ خراب کړي د دې د لاسه هلکان او جنکۍ هغوی به بد نظر کې اخته دي حرامو ته به ګوري که نه شهوت ځوان هلک ته دی به د شهوت سره څه کوي تقوادار هغه نه دی دومره تقوا یې نشتی چې هغه خپل نظر کنټرول کړي سپین ګیری به پکې ویني بد نظره دی یعنی بد نظر کې حرامو ته ګوري دا سپین ګیری شهوت نشي را کنټرولولی چې نه زلمی شوی دی به کنټرول څه شهوت کنټرول کړي الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم ښه پوښا به لا داسې وه پوښا کله بیا هم ځوان زه د حرام نظر داسې یو ګران کار و اوس خو موبایل له وباسئ چې څه پکې ګوري ګوره نو د هغې حل څه دی واده کول واده وکړه او بیا دویم وکړه دریم وکړه څلورم وکړه چې طاقت دی چې څومره د یو سړي ښځې ډېري که نه دومره د نظر حفاظت کیږي